د پاکستان او ایران روانو بریدونو په اړه د طالبانو رسمي بیان او د جنرال مبین غبرګون وایي وخت به راشي چې موږ هم در سره همداسې کار وکړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ایران نخوا د پاکستان تر کنټرول لاندې بلوچستان کې د ډرون او مزایلو بریدونو وروسته پاکستان هم د ایران سیستان او بلوچستان اړوند سیمو کې د مزایلو او جیټ الوتکو بریدونه کړي چې ښکاري حالات نور هم په خرابېدو دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. دا چې سیمه له اوږدو تحمیلي جګړو او بې ثباتۍ وروسته د امنیت او ثبات ساه اخلي نو دواړه لوري ته پکار ده چې د سیمه ییز ثبات د لا ټینګښت لپاره هڅې وکړي او د اختلاف وړ مسایل د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په خبرو اترو اوار کړي. بلخوا جنرال مبین لیکلي د چا له خاورې چې پر ګران افغانستان د یهودو له لوري لسګونه زره ډرون حملې وشوې هغوی نن د ایران پر یو ډرون حمله ډیر خفه دي. آیا دوی ته یاد دي چې څومره لوی وحشت یې له افغانانو سره کړی دی؟ دا یاد لري چې د ظلم انجام هلاکت دی او وخت به راځي چې موږ به هم په همداسې لارې خپل غچ درڅخه واخلو. همدارنګه د ایران او پاکستان له لوري پر یو بل د توغندیزو بریدونو په ترڅ کې د بلوڅانو وژل کېدو ته په غبرګون د بشري حقونو فعاله ماهرنګ بلوڅ وایي دواړو هیوادونو د عامو بلوڅ ماشومانو او ښځو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په پاکستان کې د بلوڅانو د نسل وژنې په غبرګون د پرلت سرلاري او د بشري حقونو فعاله ماهرنګ بلوڅ پر خپل ایکس پاڼه د ایران له لوري د بلوڅانو د بلوچستان ایالت په پنجګور سیمه او د پاکستان له لوري د ایران د سروان ښار پر یو شمیر کورونو په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو ماشومانو انځورونه شریک کړي او لیکلي دي چې دواړو هیوادونو د عامو بلوڅ ماشومانو او ښځو ژوند په خطر کې اچولی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.